Always bear in mind, this is the common misconception that you have to learn grammar, more and more grammar if you want to speak fluent English language. What did you say? That's well. What did you say? That's well. I didn't hear. Mawana Warida. I didn't hear. Mawana Warida. Please repeat it. मेहरबानी का यवजली भी हुआ. Please repeat it. What are you looking for? Sapasigarzi. What are you looking for? Sapasigarzi. I'm looking for my brother. Zami paror pasigarzam. Ror meneshta. I'm looking for my brother. What can I help you with? Zastasa padiki samadat kawalesham. Zastasa padiki samrasta kawalesham. What can I help you with? Most welcome to our channel. نن زمونږ په دې ویډیو کې ټارګټ دی چې د څلوېښتو نه زیات داسې الفاظ او جملې به موږ زده کوو کوم چې زمونږ په روزمره کنورسیشن کې په کار راځي کوم چې زمونږ په روزمره کنورسیشن کې استعمالیږي. یعنې په دې یوه ویډیو کې ما تاسو ته سمندر په کوزه کې باندې کړی. د دې خبر مطلب مې دا دی چې تاسو په دې یوه ویډیو کې ډېر هر څه زده کوئ او زمونږ همیشه دا کوشش وي چې موږ تاسو ته داسې الفاظ او داسې جملې راوړو کومو ته چې ستاسو ضرورت دی. او که تاسو روان انګلیش د کول غواړئ او فلوئنټ انګلیش ویل غواړئ او خواهش مې چې روان انګلیش زده کړئ نو بیا دا ویډیو ستاسو لپاره ده. نو دا ویډیو تر اخره پورې ګورئ او د دې ویډیو نه به تاسو ډېر هر څه زده کړئ. بس اوس راځئ دا نورې جملې هم زده کوو. پلیز میک وے د دې سنټنس مطلب دا دی چې لاره راکړه. پلیز میک وے لاره راکړه. ګیټ آوټ بهر وځه. کله چې ته یو کس ته داسې په بد اخلاقۍ سره وې چې بهر وځه ګیټ آوټ بهر وځه نو بیا په انګلیش کې داسې وې ګیټ آوټ بهر وځه. او کله چې ته د دې نه هم سټرانګر په بد اخلاقۍ سره یو چا ته وې چې بهر وځه ورکېږه بیا په انګلیش کې داسې وې ګیټ لاست ګیټ لاست بهر وځه ورکېږه چې بیا دې وینئ نه. ډونټ اسک می اگین بیا زمانه دا تپوس ونه کړي یعنې بیا زمانه دا پوښتنه ونه کړي. کله چې یو کس تا نه داسې تپوس وکړي کوم چې په تا باندې ښه ونه لګي نو ته بیا هغه ته ویلی شي ډونټ اسک می اګین بیا زما نه دا پوښتنه ونه کړي. I swear قسم دی. کله چې ته وایې چې قسم دی I swear by God په الله مې دې قسم وي by God په الله مې دې قسم وي. د دې مطلب دا دی چې کله وایې ته په الله مې دې قسم وي بیا په انګلیش کې داسې وایې by God په الله مې دې قسم وي. By God, I didn't do this. په الله مې د قسم وي چې دا ما نه دی کړی. هغه دروغ وایي. ما دا نه دی کړی. By God, I didn't do this. By God, I didn't tell him anything. په الله مې د قسم وي چې هغه ته ما هېڅ هم نه دي ویلي. هغه د ځانه لګیا دی. کله چې یو کس د ځان لګیا په تا پسې خبرې کوي نو ته هغه ته بیا ویلی شي By God, I didn't tell him anything. په الله مې د قسم وي چې ما هغه ته هېڅ هم نه دي ویلي. By God, he is telling a lie. By God, he is telling a lie. په الله مې د قسم وي چې هغه دروغ وایي. هغه دروغجن دی. د ځانه لګیا دی. By God, he is telling a lie. Don't tell a lie. دروغ مه وایه. Don't tell a lie. دروغ مه وایه. دروغ ښه کار نه دی. Don't tell a lie. دروغ مه وایه. Believe me, it is true. Believe me, it is true. په ما یقین وکړه. دا رښتیا دي. یعنې زه رښتیا وایم. Believe me, it is true. You are a liar. ته دروغجن یې. You are a liar. ته دروغجن یې. کله چې ته یو کس ته وایې چې ته دروغجن یې. You are a liar. You are a liar. ته دروغجن یې. He is very honest. هغه ډېر ایماندار دی. He is very honest. هغه ډېر ایماندار دی. ته دروغجن یې. هغه ډېر ایماندار دی. کله چې ته په انګلیش کې وایې چې هغه ډېر ایماندار دی بیا به داسې وایې He is very honest. هغه ډېر ایماندار دی. دلته چې تاسو ته دا کوم honest کاري HONEST دا honest نه دی. دې کې دا H silent دی دا ویلی شي honest. Hurry up. Hurry up. تادي کوه. جلدي کوه. کله چې ته یو کس ته وایې تادي کوه. جلدي کوه ناوخته کېږي نو په انګلیش کې داسې وایي Hurry up. تادي کوه. هله زر کوه. Hurry up. We are getting late. تادي کوه په موږ ناوخته کېږي. Hurry up. تادي کوه. We are getting late. په موږ ناوخته کېږي. جلدي کوه. You are so lazy. You are so lazy. ته ډېر ناراض دی. چې کله دې هینم پروت دی. ته ډېر ناراض دی کله چې په انګلیش کې چاته وایې You are so lazy.
ته ډېر ناراسته. stop here. stop here. دلته ودرېږه. کله چې ته یو کس ته وې چې دلته ودرېږه، بیا په انګلیش کې داسې وې stop here. دلته ودرېږه. and wait outside. او بهر انتظار کوه. and wait outside. او بهر انتظار کوه. زه درځم. wait outside که چېرته تاسو د دې دا end درې کوئ نو بیا مطلب دا شي بهر انتظار کوه. wait outside. بهر انتظار کوه. get ready. تیار شه. هله ځان تیار کړه چې ځو. کله چې ته یو چا ته وایې چې ځان تیار کړه چې ځو، بیا به داسې وایي get ready. ځان تیار کړه. come here. دلته راشه. کله چې ته یو چا ته وایې چې دلته راشه، نو بیا په انګلیش کې داسې وایي come here. دلته راشه. come here. دلته راشه. go there. هلته لاړشه. کله چې ته یو کس ته وایې چې هلته لاړ شه، بیا په انګلیش کې داسې وایي go there. هلته لاړشه. come here. دلته راشه. bring me that. ما ته هغه راوړه. کله چې ته یو کس ته وایې چې ما ته هغه فلانی شیز راوړه، ته په انګلیش کې داسې وایي bring me that. ما ته هغه راوړه. bring me this. ما ته دا راوړه. کله چې یو چیز تا ته نږدې وي او ته یو چا ته وایې چې دا ما ته راوړه، نو بیا په انګلیش کې داسې وایي bring me this. دا ما ته راوړه. او کله چې یو شی ستا نه لرې وي او ته په انګلیش کې چا ته وایې چې هغه راوړه، نو بیا به داسې وایي bring me that. هغه راوړه. bring me that and keep it here. هغه راوړه ما ته او دلته یې کېږده. keep it here. دلته یې کېږده. keep it here. دلته یې کېږده. خپل کار سره کار ساته. خپل کار سره کار ساته کله چې موږ په پښتو کې خلکو ته وایو، نو بیا په انګلیش کې داسې وایي mind your own business. mind your own business. دا خپل کار سره کار ساته. ستا په دې کې څه کار دی؟ کله چې یو کس د بل منځ ته ورنان کړي د خبرو منځ ته، نو ته هغه ته ویلی شي mind your own business. خپل کار سره کار ساته. ستا په دې کې څه کار؟ let me work. پرېږده چې کار وکړم. let me work. پرېږده چې کار وکړم. let me to do my work. تاسو داسې هم شی ویلی let me to do my work. پرېږده چې خپل کار وکړم. let him work. هغه پرېږده چې خپل کار وکړي. let him work. هغه پرېږده چې خپل کار وکړي. سم دې ولې نه کېږي؟ let him work. let him finish his work. let him finish his work. پرېږده چې خپل کار وکړي. پرېږده چې خپل کار راټول کړي، خپل کار ختم کړي. let him finish his work. don't tease him. هغه مه پازابوه. don't tease him. هغه مه تنګوه. tease. tease. دا tease وایي پازابولې ته، یو کس تنګولې ته. don't tease him. هغه مه تنګوه. هغه مه پازابوه. I'm not free. زه نه یم وزګار. I am not free ته هم ویلی شي او I'm not free هم ویلی شي. زه نه یم وزګار. I'm busy. زه مصروف یم. I'm busy. زه مصروف یم. I'm not free at all. I'm not free at all. زه بیخي نه یم وزګار. سره وزګار هم نه یم. کله چې ستا نه یو کس تپوس وکړي چې ته وزګار یې او ته نه یې وزګار، نو ته هغه ته ویلی شي I'm not free at all. زه د سره وزګار نه یم. دې کار ته نه ګورې څومره کارونه راته پراته. I'm not free at all. Can you speak English? آیا ته انګلیش ویلی شي؟ Can you speak English? آیا ته انګلیش ویلی شي؟ Yes, I can speak broken English. Yes, I can speak broken English. هو داسې مات ګوټ انګلیش ویلی شم. یعنې انګلیش ویلی شم خو ډېر ښه انګلیش نشم ویلی. Yes, I can speak broken English. Yes, I can speak English but not very well. هو زه انګلیش ویلی شم خو داسې ډېر ښه انګلیش نشم ویلی. کله چې ته یو کس ته وایې Yes, I can speak English but not very well. For how long have you been learning English? د څومره وخت نه ته انګلیش زده کوې؟ کله چې ته یو کس ته وایې چې ستا څومره وخت وشو چې ته دا انګلیش زده کوې، بیا په انګلیش کې داسې وایي For how long have you been learning English? I have been learning English for 2 years. زما 2 کاله وشو چې زه انګلیش زده کوم. یعنې زه د 2 کالو راستې انګلیش زده کوم او اوس یې هم زده کوم. I have been learning English for 2 years. ډېر خوشحاله شوم چې دلته مې ولیدې. Glad to see you here. کله چې ته یو کس ته وایې چې ستا په راتګ باندې، ستا په لیدو باندې دلته زه ډېر خوشحاله شوم، نو بیا په انګلیش کې داسې وایي Glad. خوشحاله شوم. To see you here. چې ته مې دلته ولیدې. Glad to hear. د دې په اورېدو زه خوشحاله شوم.
کله چې ته یو داسې خبره واورې په کومه چې ته خوشحاله شي د خوشحالۍ اظهار په وکړي نو ته به په انګلیش کې ویلی شي glad to hear په دې اورېدو زه خوشحاله شوم hear وایي اورېدو ته او glad وایي خوشحالېدو ته glad to hear thanks for your visit ستا د راتګ یو جهان مننه یعنی ستا ډېره مننه چې ته دلته رالې او موږ ته دې وخت راکړو thanks for your visit ستا د راتګ ډېره مننه I'm very hungry زه ډېر زیات وږی یم کله چې ته یو کس ته وایې چې زه ډېر زیات وږی یم نو بیا په انګلیش کې داسې I'm very hungry زه ډېر زیات وږی یم What would you like to eat څه به خورې What would you like to eat یعنی څه به خورې څه دې خوښ دي چې وخورې څه درله راواله What would you like to eat What would you like meal or tea څه دې خوښ دي روټۍ به خورې که چای به څښې What would you like meal or tea meal وایي روټۍ ته او tea وایي چای ته What would you like meal or tea نو زما امید دی چې تاسو به دې ویډیو نه ډېر هر څه زده کړي وي یو سنټنس یادوئ په روزانه یادوئ او خپل انګلیش امپروو کوئ So inshallah with another lesson until take care خدا حافظ